دا زموږ په دې سیمه کې بیا د زوبو چې دا دوه غوښه سوي دي نو په فارسي کې وسل ته چې شي وایي سل دا زموږ د سیتم برخه ده ښه د دې چې زموږ ژبه راځي دا سیتم په لاتیني کې چې شي راځي دا په سنسکرت پاسه که په داخل او سنتم لاتیني ښه دې ټول ژبه څه وایي دا اوس زموږ ځینې ته ګورئ چې لیکي په خاص سره ډېرې نږدې توري ورسره راځي ښه په فارسي کې دري سور ته وایي دوی څه وایي وجه سل دوی څه وایي صد دال او لام ښه پښتانه څه وایي سل په هندوانو کې چې وایي هندي ژبه سو د سو هندي تورې اردو ته راغلي سو وایي کنه وایي درک درکې نه څه دي یووالی استوالی یعنی شروع دواړه له سو شو درې سره له سو صد سل سو دا ډېر اسانه چې موضوع سره نه ورسي دا یو نو دا څنګه یو دي چې ما او تا په سم سره ونیسو نو خو یو نه وایي اپا کوستانو د ځینې لهجې مسله د ته بنشو یو نه وایي څه دی دا بیا په لهجو ته اړ ښه روسیان بیا څه وایي روس ستو یو فرق یې نشته پوهېږئ چې دغه پورې موږ اړوند دا زموږ ژبه چې نه ده ورسره تړلې زموږ د ژبې موقعیت یا ځای چې نه دی ښکاره کېږي لاتیني ته چې واړو بیا دوی سل څه ته وایي سل ته دوی وایي سندم ښه یوناني ته وایي هیکاتن انګریزي ته هنډرډ اسان دي که نو د سلو دانو څونه فرق یو شی سره ګډوډ څونې سره جلا شو هیکاتن څنګه دی اشا په الماني ژبه کې جرمني دا هم هنډرډ ورته د فرانس خلک بیا څه ورته سانت سانت اګوره سین تورې په فرانسي کې هم راروان نو ما ته دې تورې د دغې دا فرانس دا نه دا زموږ ژبو سره د اریایي قومونو افغانات دي بیا باد شوي نو اثرات د پښتو هغه ریښې پکې لیدل کېږي نو دوی راولاړ شوي دي د سنتم او سیتم پر بنیاد باندې د ژبو دوه علمي اساسونه ښوولي دي چې د هندو اروپایي ژبې بنیادونه دي ښه ژبې دوې شوې اوس ورته ګوره یعنې یوه هندي اروپایي ژبه ده ښه سیتم ورته وایي یوه سنتم ورته وایي دا زموږ په سیتم کې اوس ګورئ پخوا یې ژبه ویل کېده سنسکرت دا ډېره زړه ژبه ده د دغه توري به تاسو په پښتو کې ډېر پیدا دا په سیتم برخې کې راځي اوستا ژبه وه کتاب پکې لیکل شوی دی ښه اما چې مخکې د توري آس آسونه او اسد او سمسته په پښتو کې ډېر توري به وو دا هم د هغه سیتم د ژبو برخه په دغه مربع کې روانه ده ښه پښتو په دغه کې ده زړه فارسي په دغه کې ده نوې فارسي په دغه کې ده پهلوي په دغه کې ده بیا ارمني الباني اسلامي روسي دا ټول د ژبې په دغه خوا کې راځي ښه په سیتم خوا دا بله خوا ته چې بیا واورو سنتم خوا دا اوس واورئ دا چیني ژبه ده ښه یوناني ژبه ده او د فرانس ژبه ده د المانیانو د جرمني ژبه ده د ایټالیانو د ایټالیا ژبه ده ډنمارکي ژبه ده انګریزي ژبه ده نارویژي ژبه ده سویډن والا سویډي ژبه ده دا ټولې په دې ریښ کې راغلي نو هلته قامونه ډېر څو ژبې هم ډېرې شوې ښه دلته بیا قامونه لږ څو ژبې هم لږ شوې ابادي دغسې ښه اوس نو د ایشیا خلکو ته د ژبې په بنیاد وګورو توري څو توري زموږ لوی استاد عبدالله یمیني راوړي دي الله تعالی دې ارواح شانه کړي دا سړي په پښتنو باندې ډېر احسان دی نو دا تاسو واورئ بیا به نو تاسو ته د ژبو هغه موقعیت معلوم شي چې ژبه څنګه ویشل کېږي فرض یې که په پښتو کې وایي پلار ښه په فارسي کې څه وایي زړه دریځ دوی وایي پدر ښه پدر ښه په سنسکرت کې څه ورته وایي پنتر یا پنتري پخوانۍ ژبه ده اوس یې ریښې سته وایي په اوستا کې پلار ته څه شوی پتر ګورئ پلار پدر پنتري پیتر په لاتیني ژبه کې پتو دی په انګریزي کې فادر دی او په جرمني کې وایر دی په فرانسوي کې پیار دی پیار ښه زموږ پښتانه ډېر پښتانه پلار ته پیار وایي دا زما پیار دا چې تاسو د انګلیسیانو ورسئ پلار نه وایي دا د سپین پښتانه
ولې ریښې درک نه کوي دا ته وایي زړه ځان ثابتول دا داسې وي داسې دنیا ده چې پر دې باندې بس خبره زیاته نشته ښه بیا مور په پښتو کې ده په فارسي کې څه وایي مادر ښه په سنسکرت کې چې شو ته ماتري هغه ماتري مادر تی په دال باندې واړو ښه په اوستا کې ماتر ورته وایي ماتري نو یو رنګ تور یو فرق یې نشته ښه په لاتیني کې ماترا وه په انګریزي کې مدر ده یعنې د تیرو د دال فرق دی نور یو شی نشته په جرمني کې موتر ده ښه او په فرانسوي کې میر ده دا زما میر ده موږ وایو که نه وایو په پښتنو کې خپله لهجه ده بیر میر دا د فرانس لهجه او د وړیځیانو لهجه ده سره یو ټولې دا سره یو نو دلته څه شمال کېږي زموږ موضوع دی آریایزم ولاست سوی شکل راو یو شی نه غواړي یوه دعوه نه غواړي خالي له تا سره خبرې شته که نشته که شته ستا ژبه زړه ثابتېږي که نشته بس خبرې نه دي روایت نه چلېږي او په روایت باندې ځینې نه دي ولاړې زما پلار دا خبره کوله زما نیکه بیا دا ویل دا شیان په فیلالوژي کې نه ځایېږي په فیلالوژي کې ګورئ مادر مور ماتري ماتر ماترا مدر موتر میر څه په میم باندې شروع کېږي پورې ختمېږي ښه دا یو شی ښه موږ وایو خوب په فارسي کې وایي خواهر په سنسکرت کې وایي سواچر په اوستا کې وایي هوګر سوردر په لاتیني کې په انګریزي کې سیسټر ښه په جرمني کې شوستر او په فرانس کې سور یو شی یو خالي ده درې څلور یعنې چې که سره ډېر قریبان دي داسې مور پلار خور ورور ښه ورور ته ګوره بس په پښتانه وایي ورور فارسي باندې وایي برادر ښه په سنسکرت کې وایي برادر ګورې برادر او برادر یو شی برادر په سنسکرت کې څنګه وایي آسان څه ښه بیا په لاتیني کې برادر په اوستا کې برادر په لاتیني کې فرادر په پی باندې وایي په انګریزي کې برادر اوس یې تاسې راوښه د فارسي او د انګریزي د برادر فرق شته که نشته هغه برادر څنګه یو شی درک درکوي د ژبو ریښه ښه بیا راسي جرمني نه برودر یعنې برادر برودر خالي په لهجه کې هغه یې ووایي الف وایي ښه او فرانس والا فریر هغه رنګې وایي د هغو لهجه چې ټیټه ده لکه زموږ د وړیځیانو لهجه تنګ توري وایي تنګ توري وایي ښه نو دغه زموږ د ژبې زړه ریښه ده دا که چیرې زموږ سر په خلاص یعنې د پښتنو د ژبې ریښه په زړو آرینو ژبو کې موږ راواخلو شي یعنې ته اوس دا کار کولی سې چې د پښتو ریښې په سنسکرت کې ووایې یا د سنسکرت ریښې په پښتو کې ووایې د لاتیني ریښې په پښتو کې ووایې نو ته به زیاته پریشانه کېږې نه ته به په دې نه خوا بدې کېږې تا ته دا ما د وښوول ښه چې یاره د ژبو اولنی ټاټوبی یو ځای آریانا ویجه وه دا تکامونه هوا پرې وځئ دا زه د خوا ښه افغانستان ته لاړم هند ته ولاړم نور یورپ ته ولاړم ماوراالنهر ته ولاړم دا قانون زه د خوا وځو تورې خې د هر یو بیا نو چې هلته موږ زه ډېر سو نو لهجو کې فرق راغی ښه نو اوس دا قانونه څه وخت ول دا 50,000 شپږ زره کاله مخکې ول ښه یعنې تر عیسی علیه السلام کنفرم 4,000 کاله نو 2000 د عیسی علیه السلام ښه 2000 د رسول نو څو سو شپږ زره سو اوس شپږ زره کاله باندې یو شی منل سوی دی نو ستا پلار پیر فادر دا ورسره یو رنګ دی نو د دې دا مطلب دی چې ستا ژبه له هغو زړو ریښو څخه دا خو دی د ریسرچ میتډ دا دی د فیلالوژي میتډ نن سبا ما په سر کې کوم چې شي ډېر